عزتمندو د اوس دور کې چې دا د فتنو دور دی، دا د ازمایښتو دور دی. په دې دور کې د ټولو څه مهمه خبره د هر مسلمان دپاره هغه دا ده چې هغه په دې فکر، په دې سوچ او په دې هم و غم کې سي چې څنګه زه د خپل اسلام حفاظت وکړم، د خپل دین حفاظت وکړم او دغسې د خپل په کور کې د خپلو اولادو حفاظت وکړم. ځکه فتنه د هر لاس ته رسېدلې ده، هر کور ته رسېدلې ده او عامه سوې ده او د دنیا د انسانانو توجه د دین څخه اوښتې ده. دې د وجې څخه زه به یو څو داسې اسباب ستاسو مخکې ذکر کومه چې په هغه باندې موږ د دې معاشرې اول د خپل ځان، بیا د خپلو اولادو او بیا د معاشرې د هغه د دین حفاظت کولی شو. عزتمندو سورة الکهف کې په دې صورت کې الله رب العالمین 15 غټې فتنې ذکر کړي دي او داسې د صورت په مابینځ کې فرمایلی دي چې المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. وایي دا دنیا چې د ټول ازمایښت دی، بیا خصوصا مال، اولادونه، دا د دنیا ښایست دی، مګر هغه شی چې هغه انسان ته فایده ورکوي، هغه د ده سره باقي پاتیږي، هغه نیک اعمال دي. دې د وجې څخه په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې د فتنو په دور کې به تاسو پر اعمالو باندې ډیره زیاته توجه ورکول، نیک اعمال، صالح اعمال، فرضي عبادات، منځونه، ذکر و اذکار، قرآن مجید تلاوت او داسې د الله سره تعلق ساتل، دا ډیره مهمه خبره ده. او د دې سره سره انسان به د خپل ځان محاسبه کوي چې زه به د الله رب العالمین و مخ ته درېږم د قیامت په ورځ کې او الله رب العالمین به زما سره حساب و کتاب کوي. هر انسان به یوازې د الله رب العالمین و مخ ته درېږي او الله رب العالمین به د هر انسان سره خبرې کوي. لن تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن 4. وی الله رب العالمین به د هر انسان سره 4 سوالونه، 4 پوښتنې کوي د قیامت په ورځ باندې. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. د عمر په باره کې به پوښتنه کوي چې دا عمر ما تا ته درکړی و، دا زما د خاص یو امانت و، تا په دې کې څه وکړل. د ځواني د مرحلې په باره کې به خاص سوال کیږي. د مال په باره کې څنګه دې ګټلی و، په څه دې لګولی و، آیا د دې ګټل حلال و، په کم څه چې دې لګولی و هغه حلال و. نو د انسان چې د خپل ځان محاسبه دا ډیره ضروري ده.